ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله وما سيماهم؟ قال التحليق. راه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز زمونږ استاسو په دې خوږ وطن افغانستان کې د پنځشنبې په ورځ باندې یو لویه حادثه وشوه. په هغې کې موږ د لویه سرمایې د اسلام او د دین د عظیم خادم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احادیث زبردست محدث او شارح او د زرګونو طلبا او استاد او د علماء او د مشایخ او استاد حضرت العلامہ مولانا الشیخ رحیم اللہ حقانی قدس اللہ اسرارہ په شهادت باندې ورسید. دا غلوی سرمایه دا یو لوی علمی ذخیرین افغانان خصوصا عام مسلمانان عموما محروم شو. رب کائنات دی ورتا شیخ سے مبارک تا جنت الفردوس کے اعلی مقام نصیب کی. یقیناً جنتی خوب دیو چبل جرم نلرو غیر د دې جرم نا چې خلقو ته د اصلاح او د دین مسائل خودو د اسلام او د دین خدمت کو. دغه جرم باندې ظالمان و مرتدین و شہید کو. اللہ دے ورتب جنت الفردوس کے اعلی مقام ورکی. داغا روح دے اللہ پاک خوشحال کی. دا شہداء و اعلی مقامات دے رب کائنات ورت نصیب کی. محترم یقیناً یولی صدمہ دا او د ټولو مسلمانانو د پاره سبب د خفګان دی. د دې هغه مثل او نظیر با افغانان او علما او طلبا بیا پیدا نکی. رب کائنات دی قاتلین ہوتا دا غوی معاونین ہوتا زبردست سزا په دنیا کې ورکی. آخرت کی خوی اسم ورکی. اللہ دے پا دنیا کی ورکی چدغا طالبان و شاگردان و زلونو تا پٹھائیو گرزیگی. محترمو زپ سفر بانیو موقع نجوڑے دلا بلدا چدا خفگان زمنگ دا طول اہل سنتو دے د اسلام او د دین خاص کر د مسلک حنفی زبردست خدمت کړو. هغه خدمتونه زمون پسترګو کې پراته دي. دا غینه مون اوسم استفاده کو. زه د خپل طرف نه د دوی کورنۍ ته د صبر او د استقامت دعا کوم. د صبر تلقین ورکوم. اللہ دے دوی تا صبر نصیب کی. اللہ دے باقی مصائب و نوساتی. دا حضرت شیخ سے برکات تی دا دوی پا کورنی اللہ کی دی. دا دوی چکم شاگردان دی سبقون پا میز کے پاتی دی اور دیر غمجن دی اور دردمند دی. شاگرد حیثیت دا بچیو دے دا استاز حیثیت دا پلار دے. یو علمی پلار وفات تے و شہادت جامع نوشکڑ دے. یقیناً دا دی شاگردانو دا دی طالبانو زلون بڑیر خفائی. اللہ دے دوی تا صبر ورکی او اللہ پاک دے ورطا پا دی صدمی و مصیبت بانے دیر اجرون ورکی. او محترمو یقیناً ظاہری خو
ډېر لوی ضایع وشوه لیکن دا زمونږ او ستاسو د ټولو مسیر دی مرګ به راځي دا زمونږ او ستاسو عقیده ده والمقتول میت باجله مقتول مړ کیږي په خپل اجل نیټه مخکې کیږي او وروسته کیږي نه لیکن شهادت یو لوی منقبت یو لوی فخر دی دا رب کائنات هر چاته نه ورکوي دې دپاره د خپلو خلکو انتخاب کوي چې کم الله جل جلاله ته ګران دي نو شهادت یقینا لوی مرتبه وا د حضرت شیخ سے مبارک په دنیا کې نور زندگی نه وا د دین او د اسلام د خدمت ثمره ورته رب کائنات دا ورکړه کله د دنیا نزی د شهادت په جامو کسی لیکن منګ ډېر خفه کړو غمجن کړو الله دې قاتلین ته زبردست سزا ورکي د دنیا او د آخرت ذلت سره د رب کائنات مخ کی چا چې ورکي لاسو چا د دې متعلق خبري کړې دي چا د دې متعلق مزل کړي دي د حرکت د لاسونو د پخوي کړي تمام معاونین د رب کائنات تباہ کی او ان شاء الله تباہ دي باقی دادا مشکات شریف کے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ او دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ او دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایات موجود دی چه بہترین شہید سوک دے چه دا خوارجو دا لاس دا مرشی بہترین غازی سوک دے چه سو خوارج ملکی نو دا بہترین شہادت ورتا رب کائنات ورکو منگ الحمدللہ پا حق بانیو دا اسلام او دا دین پا خدمت کے لگیایو کہ شہادت رازی نو اعلی مقام با اللہ پاک راکائی اما مقابل دنیا امد ذلت سر مخدا او جہنم کے بدر ٹور نخکت او بیکار اب طبقہ اگئی کی دوی وسیگی دا دنیا جوند امتبا دے او دا آخرت جوند امتبا دے او منگ با انشاءاللہ العزیز پا دی شہادتونو بانے دا خپل مسلک او دا عقیدی خدمت او دفاع نپریگدو آخری سلگئی پوری با دا خپل مسلک او عقیدی انشاءاللہ العزیز دفاع کو او اللہ پاک دی نور دا علماء کمے او دا علماء وفات کے دل دی اللہ زمانگا استاس پا دی وطن کی ختم کی علماء دا دی وطن سرمایہ دا مسلمانان سرمایہ دا خدا نخواستہ کہ یو عالم را ندا سی زی نو پس جاہلان با پاتی شو بیا با خلق خپل مشران جاہلانو گرزائی ومنگ افغانانو کے دا جواندو قدر نہیں کلچ وفات شی بیا را کی قدر پیدا شی نو اللہ دے دا جواندی علماء تا دیر عمر ورکی کمو تا چی اللہ شہادت ورک اللہ دے ورطا اعلی مقام ورکی زد اخپل طرفنا طول اہل سنت والجماعت طلباء و علماء و عوام ورونو تا دا صبر و دا استقامت تلقین ورکوم و غوید پارا دا زان سر دا صبر و دا استقامت دعا کم اللہ مدے بیا دا داسی مسائب و نوساتی او اللہ پاک دے نور علماء زمانگا استاسونا ناخلی او اللہ دے دا حضرت شیخ سے محترم برکات پا دی افغانان و بانی جاری و ساری و ساتی دا دوی پا شاگردان و تلامیزو کے دے اللہ پاک علماء پیدا کی چہ حضرت شیخ سے مبارک زیونی سی او داغروح پس تمرگ نم خوشحال شی دا خفگان زمانگا استاسو دا ٹولو دے
دا سے خادم او دا سے درد والا عالم بیا مشکل ده چې مونږ او تاسو ته پیدا شي. خدا الله دربار کې سوال کو الله دې د مسلک حنفی او د دې د علما او حافظ او ناصر شي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.